ملګرو هندی او هندو هم جلا کلمې دي. ښه مرغۍ اواز کوي ترموز. سمه د سرې پټ که او خبرې مه کوه، راځه دې درس ته ګوره. ښه ځینې کسان د هندی او هندو توپیر نه کوي. هندی هر هغه چاته ویلی سي چې د هند وګړی وي، هغه که مسلمان وي، کافر وي، عیسوی وي، هر څوک وي، که هندو وي یا سیک وي. خو هندی چې د مفرد او جمع هندیان دي، او اوښتپیر کې بیا هندیانو راځي. هندی وایي، هندي وویل، هندیان وایي، هندیانو وویل. ښځینه مفرد چې دا هندی ده او جمع هم هندی راځي، لکه افغانۍ یوه وي که جمع وي هندی ورته راځي، او هندیانې هم جمع راځي، خو که رای نه وړئ هم فرق نه کوي. اوښتپیر کې هندیو راځي که نه، هندیو وویل یعنی هندیو ښځو وویل. بیا هندو هغه چاته وایي چې دین یې هندویزم وایي. یو کس به هندو وي، ممکن د کابل اوسیدونکی وي، یا د پېښور وي، یا د امریکا او کاناډا وي، نو دا هندو څه. او هندوی مفرد ده او جمع هندوان دي. او اوښتپیر کې بیا څه شی راځي؟ هندوانو راځي. هندو مفرد ده، ښځینه چې ده مفرد یې هندوه ده، او جمع څه شي دي؟ هندوې دي. او اوښتپیر کې بیا هندوو راځي، لکه هندوه وایي، هندوې وویل، هندوو ویلي دي. په توپیر خو پوه سوئ. هندی یعنی که مسلمان وي، هندو وي، هر څوک چې د هند وګړی وي هندی شه. هندو بیا هغه چې په مذهب یا په دین چې ده هندو وي، یعنی همدای مذهب وي، هغه که د هر هیواد وي. هندی هندیان دا نارینه سو، هندی هندیانې دا یې ښځینه سو. هندو چې دا بیا هندوانې جمع سو، هندوه یې ښځه سوه، هندوې جمع سوې. هیله ده دغه توپیر سره وکړئ، د یو په ځای بل ونه کاروئ. ګرانو ملګرو، پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او خوښ کړئ. غزا نور هم زما فیسبوک دی او همدې نوم سره زما ټویټر او لینکدین هم دی. پښتو زده کړه یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه کې تاسو د پښتو، انګریزي، پښتو لیک لوست، پښتو ګرامر په هکله درسونه لیدلی لوستلی سئ. مختلفې لړۍ له 2 کلونو راهیسې روانې دي او په کور تاسو ته زده کړې شرایط برابروي. دا ډول که تاسو غواړئ چې آنلاین زده کړې له پښتو زده کړې سره وکړئ، نو موږ ستاسو خدمت کې یو. ښه وخت.